السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الحمدلله هغه څرنګه موږ سره وعده کړې وه هغه مسجد چې د مایپر لاندې دی او تاسو اوس وینئ اول چت ته خیر رسېدلی دی او الحمدلله کارونه یې ښه په چټکۍ سره روان دي. اوس خو مزدورکاران نشته ځکه چې مازدیګر دی د هغې رخصت کړی دی نو غوښتل مې چې تازه د مسجد د کار په باره کې تاسو سره معلومات شریک کړم نو تاسو خپله وینئ چې چت ته له خیره مسجد برابر دی. الحمدلله ورونو خو دغه د دومره صدقه کړې ده چې د مسجد کارونه تر دغه حده رسېدلي دي او نور هم ورونه ما سره اکثره وعدې کړي دي له اوسه پورې هغه هم ځانونه غلي نیولي نو ورونو بهترینه چانس دی د دې موقع څخه استفاده وکړئ. رښتیا خویندې تاسو ته خو خویندو لپاره موږ دوهم چت موږ جوړو هغه تېره ویډیو کې ما درته ویلي دي خو ولې بدبختانه خویندو ځانونه غلي نیولي دي. راځئ شروع وکړئ همدغه وخت د خپل مسجد تاسو هم په خپله ورسوئ موږ په خدمت کې ورونو خو هغه د کار کړی دی خو تاسو پاتې جوبونه هم کلک رانیولي دي دا جوبونو خولې هم لږ خلاصې کوئ د خپل د ځان لپاره په دغه مسجد په جوړولو کې حصه واخلئ او دا به موږ بیا بل پیر همداسې ویډیو کې ووایو چې پلانکۍ خور دغونه مرسته کړې ده او مسجد یې دغه حد رسېدلی. زه د ورونو نومونه اخلم البته موږ نه غوښتنه نه ده کړې خو بیا هم زه غواړم دې نومونه واخلم. ابوبکر ورور 20,500 افغانۍ جرمني نه، ګل محمد ورور 50 یورو او یو بل ورور دی نوم یې نشته 8,350 افغانۍ فرانس نه، منصور ورور 10,000 افغانۍ، نورالهدا 6,500 امریکې نه، مرجان عزیزي 8,415 حاجی سخی 9,300 لندن نه، رضوان ورور 23,112 افغانۍ را لېږلي او بل اصیل خان صافي 4,492 افغانۍ، بل رضوان ورور دی هغه تقریبا 18,215 یو بل ورور دی نوم یې نشته 4,510 یو بل فهیم ورور 15,400 او یو څو ورونه نور هم دي چې 15,000 افغانۍ یو دي نه پوهېږم هغه نور ما نه له یاده وتي دي کاغذ کې را سره نشته د الله د ټولو صدقې قبولې کړي واقعا دا بهترینه سرمایه ګزاري ده. باور وکړئ چې تر څو پورې په دغه لار د مسافر ښکته او پورته ځي او دغلته راتاویږي لمونځ کوي دمه کې خویندې پاس بره مسجد ته ځي هغلته لمونځ کې عبادت کوي نو دکې تاسو ثواب کې شریک یاستئ نو همدغه موقع ده ډېر کم وخت پاتې که تاسو کومک وکړئ او که نه کې دا د الله کور د الله به یې پخپله جوړوي خو موږ او تاسو لپاره بهترین او زرین چانس دی. راځئ دننه هم مسجد لږ وګورئ هغه ورونه چې وس او توان نه لري ویډیو سره شریکه کړئ تر څو ټولو هغه مسافرو ته ورسي چې په دې لاره باندې سفر کوي. ځینې داسې وخت راځي تاسو باندې شاید تاسو باندې به راغلی وي چې خویندې یا میرمن یا مور در سره وي په دې لار تېرېږي تاسو ښکته سئ لمونځ وکړئ هغې نه بس مونځ قضا وي دا زموږ او تاسو یو مسؤلیت هم جوړېږي چې هغې لپاره زمینه مساعده کړو. دا محراب دی دواړه طرفه غټې کړکینې دي انشاءالله تقریبا 4 دانې اشدارې یا کړکۍ دي همدارنګه بره چت هم پاتې دی نو ځینې ورونه که دلته داخل د افغانستان کې څوک یي هغې غواړي سیخ ورسره سیمټ خښتې هر څه چې راوړي دغه ځای دی ورونو واتساپ نمبر درته ښکاري آنلاین مرستو لپاره لینک هم شته په دغه باندې موږ سره رابطه وکړئ انشاءالله هر شی چې دلته یې وغورځوئ موږ سره رابطه وکړئ دلته خوا سره دوکاندار دی هغه سره موږ په ارتباط کې یو نو انشاءالله دا هر څه را رسیږي موږ ته الله مو خوشحاله راته ښاد او آباد اوسئ دا جومات چې آباد شو په دې پوه شه چې موږ تاسو پر سره آباد یو. ډېره مننه ویډیو سره شریکه کړئ. رښتیا ویډیوګانې زموږ الحمدلله میلیونها خلک ګوري ولې زموږ صفحه څوک نه خوښوي صفحه در سره خوښه کړي. السلام علیکم.